سبا داسې یوه ورځ ده چې که موږ او تاسې پکې روژه ونیسو د څه باندې 200 ورځو ګناهونه الله پاک موږ ته بخښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د عرفې د ورځې په اړه پوښتنه وشوه، یا عرفه ورځ چې سبا ده ډیره مهمه ورځ ده. د دې ورځې د روژې په اړه پوښتنه وشوه له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څومره فضیلت او اجر لري. هغه مبارک وو فرمایل د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه انسان ته بخښل کیږي. پکې خصوصا علما وایي چې صغیره ګناهونه، په دې شرط چې انسان له کبیره ګناهونو ځان ساتلی وي. د ورځ باندې توبه وباسي، الله پاک په درته کبیره ګناهونه هم وبخي. حتما په دې ورځ باندې روژه ونیسئ. دا دومره عظیم فضیلت لري لکه انسان چې 200 ورځې هیڅ ګناه نه وي کړي، ځکه کله چې الله پاک درته ټول ګناهونه وبخي داسې ده لکه هیڅ ګناه چې دې نه وي کړي. حساب او کتاب به دې پاک شي. یوه ورځ ده شاوخوا 10 ساعته یا 8 ساعته روژه به وي، اما د 200 ورځو ګناهونه انسان ته الله پاک بخي.